بل تاسو دا وای مولا خرشو مولا خرشو مولا خرشو مولا خرشو الکا کم مولا خرش پرون زمون د قومي اسمبلی لس دولس ممبرانو لس دولس صد بنو صد ډیرو یو د مردانو واته د کوټي ټیک شو په یو مولا ګوته کېدی په یو مولا چې د 2 کروڑ روپو پیشکش ورته شوی او یو مولا غستی زبگیره کله کم او پخره بسو شرمیدلو ستاسو د ممبرانو خو منډۍ لګېدلې وه د آی جی آی د ممبرانو منډۍ لګېدلې وه که نه د پیپل پارټۍ د ممبرانو منډۍ لګېدلې وه که نه دلته انټرکان کې څه پټ کړي اوسې سوات ته بوتلي که دا حکومت زمون زور راغی نو د سوات افسرانو له به ستاسو مخکې قرآن ورکوم چې دوی ته به م سپلایي د څه شي کوله دې ممبرانو ته به م سپلایي د څه شي کوله او پټ غوندې د انټرکان مالکانو نه او منیجرانو نه تپوس وکئ چې په انټرکان کې کم ممبران پټ کړي دوی ته به سپلایي د څه شي کوله او 100 کروڑه روپۍ په دوی باندې خرچ راغلی زمونږ ملیان لوی لوی کمیسونه اوږدې ګیرې د اسلام آباد په سړکو ګرځېده چا جرت نشو کولی چې نږدې وله ورکړي والکه ملا چې خرڅي خو یا یې میل وي یا یې 10,000 جیره بس مه کوي خبره ده که نه یا یې بینک بیلنس وي یا یې چېرته 1,000 روپۍ ماوار کری وي خرڅ خو دې ته وایي که نه نو مونږه په دې راته خرڅ وی چې ستا د مړي څخه سنبۍ مې ووینځله او 5 روپۍ دې راله راکړې نو ته یې ملا ګنده ځای نه خو تا لاس نه وړو خنزیره ما باندې دې پاته کړه نو ملا په دې خرچ تاسو په ټول پاکستان کې خرچ شوی ملا وښایي چې کوم د مفتی محمود سوري لاندې او کوم د فلرحمان سوري لاندې دي چې مفتی نه وروسته د فلرحمان نه څوک تښتېدلي دي یقیني خرڅ شوي په دې خبره پوهېږئ خرڅ هغه دلته عبدالباقي مولا وزیر اوقافو څه هغه خسیان کړي چا پې لاړې پې د پاسه خان بابر مولا راغی څه هغه موږ نه یو خرڅ بجلیګر مولا متعلق به ته دا ووایې چې دا خرڅ مولانا سنجان چې د بوجۍ ورسره وی نو د سهار نه تر ماښامه پورې به په شاه فیصل کې په 3,000 روپۍ میاشت باندې درسونه نه کولی خو هلته به دم یو ډیفینس کالوني یا یونیورسټۍ کې یو بنګله جوړه کړې وه پکې بناست دا مولانا وګوره 2,500 روپۍ د ده تنخوا ده نه بینر شته او نه پوسټر شته د سوال په اوبو ژرنده روانه کړې دیکھا وګورئ دا په تاسو باندې اتمام حجت کیږي ځان پوه کوي اتمام حجت کیږي چې په قیامت کې دا ونه وایي چې په ملک اسلامي نظام راوستو دپاره مونږ ته چا ویلي نه و چې ووټ راکړه مولانا ته پاسه تاسو څه توقع ده چې دی په بل قانون پوهېږي سوا د قرآن نه یا سوا د حدیث نه نو دا په تاسو اتمام حجت کیږي چې سبا د خدای مخکې بانا ونه کې چې ماله د اسلام دپاره چا ووټ نه غوښتی که تاسو وایئ چې غلام علي خو ملا نه دی یا دا بل ګل خان دی که څه نه دی پاسئ دواړه پاسئ زه خپله غاړه خلاصوم عزیزانو چې سبا دا ونه وایئ چې دا بجلیګر ملا ویلي و دله م ووټ ورکړی دی تیره کوي دواړه کله بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله زمون دواړو دې په دې کلمه قسمی واه په دې کلمه قسمی چې نه به خرڅېږو او نه به جوکاویږو او نه به د جمعیت نه تښتو ټیک شو دا قوم یو ډېر بې ضمیره قوم دا ډېر بې اعتباره قوم ما ته چاوی ته الیکشن ته نه ولاړ الیکشن ته نه ولاړ ډېر زور دنیا لګولی مال که به ودرېدم نو د سړي زوی به نه اوس هم پوهېږئ که نه وی وجه څه ده مال وجه نن نه 350 کاله مخکې رحمان بابا ویلی چې که هر سوی دل بری و دل جوئی کا که هر سوی دل بری و دل جوئی کا
د رحمان پتر کو هیڅ اعتبار نشته معشوقی همیشه بے اعتبار ای نو کزی ډیره دلبری او دلجویی کما خو زما په دې معشوقه اعتبار نشته نو مال زما په دې قوم اعتماد نشته او نه مې په اعتبار شته عزیزانو کم قوم چې په شنو چایو خرڅي کم قوم چې په تورو چایو خرڅي پرون یو سړی راغی دې علاقه کې یو ممبر ولاړ دی ایوب شاه نومي چا کومې حلقې نه دی خدای خبر ایک نه مبارک ناترې ما ته وی چې د ایوب شاه ته چای کوي نو ما غالک راغوښتو چې هلکه کور دې وران شه چای ولا ته خو غریب یې که نه ویل 2000 روپۍ رالیږلي چې چای وکړه اندازه وکړئ تاسو یعنی یو هلک دی چې هغه د یو نیک او د ولي زوی دی هغه به هغه له چای کوي ځکه چې 2000 روپۍ رالیږي نو زمونږ د قوم د بچو ایمان په 2000 روپۍ دا مخامخ د پیپل جنډۍ چې لګېدلي دا جمپړې دا مخامخ بینر چې لګېدلی دی د اعظم افریدي دنه تپوس وکئ چې تا 6 میاشتې ایډوایزر وې سیوا دا دیرو د دیوالونو نه تا چرته چا غریب لعنه ورکړې ده نو د مړو نه د دیوالونه تاول دا مړي تختی څه اے د عقل سترګو باندې ړوند قومه اے بدبخت او ظالم قومه تاسو د دې جنای پلار د سن کم سنو د دې جنای پلار تاسو پر روټي کپڑے مکان دو ککڑی وای کنا د روټي کپڑے مکان درته وی بیا دې جنای تاسو پاٹھاسی کې په ہمارا عزم غربت کا خاتمہ په دې دو ککڑی کنا دکه چې دې سره خو بل منشور نشته دې سره خو بل پروګرام نشته خو څوک را پاسی زبجی کمیونزم نظام راولم زب سوشلست نظام راولم الکه سوشلست څه ته وایي خدای مرکه چې دا شپه ورځ چې په چابلو کې پیپر ګرځوي او په چابلو کې چې بینډای ګرځوي په خبره پوهېږئ که نه خدایم خوار د پیپر خان زامنو په خبره خو ځان پوهېږئ که نه یو سړی تا ته راغی او تا ته ووایي چې زما وروڼو دې خوا وګوره زما وروڼو تر اوسه غریبان پاتې یئ تاسو ته خپل حق نه دی میلاو او زه به تر هغې په ارام نه کښېنم چې تر څو مې د پښتنو حق نه اخیستی داسې وایي که نه پښتنو حق باندې خو باچا خان غریب خاور الارمانی پښتون هغه ورځ مې یو ته وایي مال خدای دې هغه وکړي چې ستا د دین دنیا پکې خیر نو ما ته وایي چې دې دین دنیا پرېږده اول د دې پښتنو دا حق را ګټل پکار غوږ کېدی مال د پښتون حق جناب محمد رسول الله ګټلی و پښتون لفظ دا څه ویلیو نه لري کان آدم یتکلم ب7,000 لغه آدم علیہ السلام په 9,000 لغته باندې به خبرې کولې پښتو هم په هغې کې یو لغت دی زما په دې خبره پوهېږئ پښتو لفظ را ټینګول د لکۍ نه اول خو تاسو په ایمان ووایئ واورئ دا وړاندې رستو ټول زه الیکشن غم به دغه جاړي په 15 الیکشن نه لګوم دا وړاندې رستو ټول واورئ کم سړی چې د پښتو نوم وایي او پښتو وایي او د هغه ښځه په صدر روډ باندې دکاندارانو سره شاپینګ کوي دام پښتون دی دې خوا وګوره کم سړی چې پښتو وایي او د هغه ښځه او میړه ځوانې د ځوان ډرایور سره یوازې په صدر روډ او مال روډ باندې ګرځي دم پښتون دی پښتون خو تاسو یو چې ښځې سپینې بورکې په سره وي
او په کور کې ناستې دي یا پچای جوړي یا پکی جوړي یا مزدوری کوي او روټای پیدا کوي. پښتانه خو مونږ دی دا پښتانه لینا تر اوسه تاسو له چا څه نو درکړي او زه کار عالم نو زه به تاسو نه پیپر جوړ کړم او که پیپر نه نو مولا خو به درنه جوړې شرمېدلو په دې 40 کاله کې تاسو نه شرمېدل 40 کاله چې دې قوم په رنګ رنګ دوکه کړی. خلیل مومن زمونږ خلیل او مومن دا دوه قوم آباد دي. خلیل او مومن ورته وي. خلیل مومن 3 کسه کامیاب کړ. خان بادر خان د تنګي نه راوستو په حلقه نمبر 2 باندې کامیاب کړو او د ټول پاکستان مذهبي امور وزیر دې بے نظیر ولګو. نو چې بے نظیر ته پته ولګېده چې دا خو غلو د کعبې ټول قرآنونه یې خرڅ کړل. غلو خطه که نه خطه بلکل اجیان یې خرڅ کړه که نه. اعظم افریدی د باړې نه راوستو دیر ما مخامخ لیدلی هم نه دی داسې مې نه دی لیدلی. دا د باړې نه راوستو خلیلو پاس کړو. سردار علي راوستو د پبونه او مومند پاس کړو. نو خلیل مومند بیا راغی دی اسپتال دسې دی هغې پسې ځئ که نه زرک شه ځه اعظم افریدي پسې ځه. په بالا ماڼۍ کې 2 میاشتې اوبه نه وې. سرکو کې دومره سوړې وې. دې غلام علي ته ما ووې نو ده لاره یې راولېږله فریمیکس پکې سوړې راته ټپې کړې. 2 میاشتې په بالا ماڼۍ کې اوبه نه وې او د بالا ماڼۍ خلکو په ویاڼو کې اوبه ډکولې. د بجلیګر مولا غوندې سړي په جومات کې 2 کاله اوبه نه وې. د کمیټۍ ټینکر به راتلو د جمعې په ورځ او اودس دپاره به یې پکې اوبه اچولې. او ایوب شاه صاحب به پتلو راتلو په ویاڼۍ خپل ووټران به لیده چې په ویاڼۍ کې اوبه ډکوي. نو عزیزانو د تېر شوو منبرانو نه خو د اوبو تمام نه وه. ټیک شو اوبو تمه نه وه. نو چې یو سړي کې دنیا هم نه او دین هم پکې نه. د دې داسې مثال دی. دې اخون بابا ګیرې ته مونږ طالبانو یو مړي سره راغلي. چې مړي سره راغلي نو مړی څه ډېر لوی ارامي و خراب سړی. نو هغه مونږ ورسره دیرې ته رالو جنازه مو کړه او دیخوا ګورې دیخوا کاڼی را پرېوت چپر نه ده ټول ملک به پرېوځي. دیخوا وګوره د مړي جنازه مو کړه ښخ شو چې را روان شو هغه سکات مات پکې نو چاله طالبانو لانم ور نه کړه. چې ور یې نه کړه یو طالب ما ته وایي چې مولانا صاحب څنګه چل دی. ما څنګه چل دی بس روان یو 15,000 کنځلې دې مړي ته ویلې سړی هم نیک نه و چې په جنازه کې ثواب وی او پیسې هم پکې نه وې. نو الله دې د دې مړي والاو کې ویل نور مړي وکړي. دیکھو وګورئ نو چې کوم ممبر کې د اوبو د رقم نه لګي د چواري د رقم پکې نه لګي د یو غریب د مړي د کپن د رقم پکې نه لګي او دینم پکې نه. دا ممبران د خدای پاک په خړ سیلاب یوړې کی که نه. تاسو ټول عمر ووټ په دې نیت ورکړی دی چې که دا سړی ممبر شو نو ګوندې زه به ښه شم. ورکړی دی که نه. یو ټکی پکې بل کوئ چې جی څوک د پاټۍ سوال دی څوک پاټۍ هلکه دا پاټۍ څه مذهب دی دین دی. چا چې پارټي پرېښوه کافر کېږي. دا لوی عالم دی او دا را سره بل ناست وایي مولانا صاحب که یو سړی د امام صاحب په مذهب وي او هغه د امام صاحب مذهب پرېږدي او شافعي مذهب ته لاړ شي کافر کېږي. که د شافعي په مذهب وي او مالک مذهب ته لاړ شي کافر کېږي. که د امام حنبل په مذهب وي او د امام مالک مذهب ته لاړ شي کافر کېږي. 4 مذهب دي یو مذهب نه چې بل مذهب ته لاړ شي کافر کېږي نه. نو که یو پاټی نه بل پاټی ته لاړ شي چا کافر کړي بیړه دې غرق په خبره نه پوهېږي. پاټی او چاټی ته به نه ګورې سړي ته به ګورې سړي ته
ما د خپلو ملګرو ته ویلي دي چې واورئ که دې قوم سره هم د تېر شوي ممبرانو په شان غلطې وعدې وکړې نو په قیامت کې تاسو پوهېږه او خدای پوهېږه. دا مولانا صاحب ناست دی د دې علاقې دا د ده سره ده حلقه نمبر 2 کې دا هم د یو لوی مسلم لیگ په مقابله کې ولاړ اوس خدای دې خیر راکړي. تاسو خیال راغی دې ته مې ویلي چې په دې نیت که ووټ راکوئ چې په اسمبلی کې مې یو حق خبره وکړه نو ثواب به خدای تا ته درکوي. یو حق مولانا سنجان صاحب نه ستاسو څه توقع ده چې قومي اسمبلی کې به څه کوي دی څه به وایي ټیک شي دي دله څه توقع ده